د لوی او پاک څښتن په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ان شاء الله چې روغ جوړ وای د نن ورځې د درس موضوع ده د زوی مثلثاتي نسبتونو بدلو د ضرب حاصل بدون په جمع او تفاضل باندې د تیرې ورځې درس جمع او تفاضل په ضرب باندې بدلیدلو لیکن د نن ورځې درس موضوع ده ضرب په جمع او تفریق باندې بدلولو د دې درس په پای ته رسیدو سره به ان شاء الله د مثلثاتو څلورم فصل پای ته ورسیږي راتلونکی فصل د مثلثاتو پنځم فصل ده په هغې کې به ان شاء الله د مثلثونو له حل کولو سره آشنا کیږو د نن ورځې د درس دپاره څلور رابطې شتون لري چې دوه یې د ساین او دوه یې د کوساین دپاره دي یو یې د جمع او یو یې د تفریق خلط دپاره ده دقت وکړئ لومړی رابطه د ساین دپاره ده که چیرې ولرو ساین ا ضرب کوساین بی وای دا څه ډول کولی شو په جمع باندې تبدیل کو نو د دې لپاره یوه رابطه لرو چې مساوي کېږي یو پر دوه ضرب ساین ا مثبت بی ساین ا مثبت بی مثبت کوساین ساین مثبت ساین ا مون پی بی د دې رابطې په اساس کولی شو په جمع حالت باندې تبدیل کو ضرب علامه په جمع باندې تبدیل کړلی شوله د ضرب علامه په جمع باندې تبدیل کړلی شوله دویمه رابطه په دې ډول د دقت وکړئ که چیرې ولرو کوساین ا ضرب ساین بی دقت وکړئ عین شاین همدا رابطه ده یوازې کوساین مخکې ذکر شوی ده نو موږ لیکو چې مساوي کېږي یو پر دوه ضرب ساین ا مثبت بی منفی ضرب په منفي باندې تبدیله شوه ساین ا منفی بی ساین ا منفی بی ضرب علامه کله چې کوساین مخکې ذکر شولو په منفي باندې تبدیله شوله درېیمه رابطه د کوساین دپاره په دې ډول ده که چیرې ولرو کوساین ا ضرب کوساین بی نو لیکلی شو چې مساوي کېږي یو پر دوه ضرب کوساین ا مثبت بی کوساین ا مثبت بی مثبت کوساین ا منفی بی د دې رابطې په اساس باندې کولی شو د ضرب حالت جمع ته تبدیل کو څلورمه رابطه په دې ډول ده که چیرې ولرو ساین ا ضرب ساین بی نو لیکلی شو دا مساوي کېږي یو پر دوه منفي یو پر دوه ضرب کوساین ا منفی ا مثبت بی کوساین ا مثبت بی منفی کوساین ا منفی بی د دې رابطې په اساس کولی شو د ضرب حالت تفریق ته تبدیل کړو لومړی دوه رابطو ته دقت وکړئ که چیرې لومړی ساین ذکر شوی وي منځنۍ علامه مثبت ده که چیرې لومړی کوساین ذکر شوی وي منځنۍ علامه منفي ده که چیرې داسې چې دواړه کوساین کوساین ذکر شوي منځنۍ علامه مثبت ده که چیرې دواړه ساین ساین ذکر شوي منځنۍ علامه هم منفي ده او یو عمومي منفي هم ضرب کړل شوی ده رابطو ته نو د دې په اساس کولی شو د ضرب حالت جمع او تفاضل ته تبدیل کړو که چیرې وغواړو دا رابطې ثبوت کو نو موږ او تاسې په مثلثاتو کې د ساین او کوساین د جمع او تفریق حالتونو دپاره رابطې زده کړې وي د هماغې رابطو په اساس کولی شو د دې رابطو ثبوت په لاس باندې راوړو په دې ډول دقت وکړئ یو رابطه مو د ساین دپاره په دې ډول زده کړې وه ساین ا مثبت بی مساوي کېږي ساین ا ضرب کوساین بی مثبت کوساین ا
ضرب ساین بی. دویم د تفریق دپاره په دې ډول وه A منفي B. موږ زده کړې وه چې مساوي کېږي ساین د A ضرب کوساین B. کله چې منځنی علامه د ساین د زاویې منفي لیکل کېږي، خو همه کوساین کې د برعکس د مثبت منفي مثبت لیکل کېږي. کوساین A ضرب ساین B ضرب ساین B. که چیرې وغواړو دواړه خواوې یو له بل سره جمع کو، نو کوساین A ضرب ساین B مثبت خلط د تفریق سره د منځه ځي، نو یوازې لیکلی شو ساین A مثبت B ساین A مثبت B مثبت ساین A منفي B ساین A منفي B مساوي کېږي 2 ساین A ضرب کوساین B. د ساین A ضرب کوساین B پیدا کولو دپاره دواړه خواوې پر 2 باندې ویشو، نو کله چې 2 ساین A ضرب کوساین B پر 2 باندې ویشو، یوازې به ساین A ضرب کوساین B به کې پاتې شي. یعنې وبولیکو چې ساین A ضرب کوساین B مساوي کېږي ساین A مثبت B منځنی علامه مثبت ده مثبت ساین A منفي B. تقسیم پر 2 باندې، د تقسیم پر 2 باندې په دې ډول هم لیکلی شو، په دې ډول هم لیکلی شو، یعنې د 2 مخکې راوړلی شو 1 پر 2 1 پر 2 په دې ډول هم لیکلی شو. دا د ساین د جمع غلط د رابطې ثبوت شو. که چیرې وغواړو د تفریق رابطه ثبوت کو، نو علامو ته تغییر ورکو، منفي مثبت منفي کوو، نو ساین A مثبت B منفي ساین A منفي B ساین A منفي B به مساوي شي. کله چې ساین A ضرب کوساین B یو ځای کو، د ساین A ضرب کوساین B سره دوی به له منځه یو له بل سره لاړ شي، نو 2 کوساین A 2 کوساین A ضرب ساین B سره به مساوي شي. د کوساین A ضرب ساین B پیدا کول دپاره بیا هم دواړه خواوې پر 2 باندې ویشو، نو کوساین د A ضرب ساین B کوساین د A ضرب ساین د B به مساوي شي ساین A مثبت B منفي ساین د A منفي B ساین د A منفي B. تقسیم پر 2 باندې 2 کولی شو په همدې ډول مخکې راوړو، یعنې لیکلی شو 1 پر 2. یو قوس به هم جوړ کو په دې ډول، نو د تفریق رابطه یې په دې ډول کولی شو ثبوت کو، یا داسې وایو چې ثبوت یې په دې ډول لاسته راوړلی شو د ساین د تفریق خلط رابطې. که چیرې وغواړو 2 بکې نورې رابطې ثبوت کو، د هغې دپاره د کوساین رابطې موږ او تاسې زده کړې وې په تېرو درسونو کې د جمع او تفریق خلطونو، نو د هماغې رابطو په اساس کولی شو ثبوت کو. یعنې که چیرې ولیکو کوساین A منفي B، نو لیکلی شو چې مساوي کېږي کوساین A ضرب کوساین B. منځنی علامه که چیرې مثبت وي،
نو په رابطه کې منفي لیکل کېږي ساین A ضرب کوساین B که چیرې د تفریق رابطه یې ولیکو کوساین A منفي B مساوي کېږي کوساین دی A ضرب کوساین دی B مثبت ساین دی A ضرب ساین B ساین A ضرب ساین B د همدغې رابطو په جمع او تفریح کولو سره کولی شو دوه بکې رابطې نور هم ثبوت کو که چیرې غواړو جمع یې کو نو لیکلی شو کوساین A مثبت B جمع کوساین A منفي B مساوي کېږي کوساین ساین A ضرب ساین B یو له بل سره اختصار کېږي نو لیکلی شو دوه کوساین دی A ضرب B ضرب کوساین دی B که چیرې دواړه خوای پر دو باندې شو نو کوساین دی A ضرب کوساین B به مساوي شي کوساین A ضرب کوساین B به مساوي شي دوه به له دو سره اختصار کړلی شي کوساین دی A مثبت B مثبت کوساین دی A منفي B تقسیم پر دو باندې دوه که چیرې مخکې راوړو نو لیکلی شو یو پر دوه ضرب کوساین A مثبت B مثبت کوساین A منفي B په دې ډول کولی شو رابطه ثبوت په لاس باندې راوړو که چیرې همدغه یو پر دوه ضرب کو نو دوه مخرج ته ځي څه فرق یې که مخکې ولیکو یا دې په مخرج کې ولیکو هیڅ توپیر نه کوي درېیمې رابطې ثبوت یې په دې ډول لاسته راوړلی شو که چیرې وغواړو څلورمه رابطه ثبوت کو علامو ته تغییر ورکوو د علامو په تغییر کولو سره کولی شو څلورمه رابطه ثبوت کو یعنی لیکلی شو کوساین دی A مثبت B منفي کوساین دی A منفي B کوساین دی A منفي B مساوي کېږي بیا هم کولی شو کوساین A کوساین B یو له بل سره اختصار کو منفي یو منفي دوه کېږي ساین دی A ضرب ساین دی B د ساین A ضرب ساین B پیدا کولو دپاره دواړه خواوې پر منفي دو باندې وشو منفي دوه تقسیم منفي دوه مثبت یو کېږي که چیرې ضرب ساین A ساین B سره کو بیا هم ساین A ضرب ساین B سره مساوي کېږي نو کوساین دی A مثبت B کوساین دی مثبت B منفي کوساین دی A منفي B تقسیم کړل شي په منفي دو باندې همدغه منفي دوه لیکلی شو منفي یو پر دوه باندې یعنی په دې ډول لیکلی شو څلورمې رابطه په دې ډول ثبوتولی شو دقت وکړئ څه ډول مو د رابطو ثبوت لاسته راوړلو د لومړۍ دوو رابطو ثبوتولو دپاره مو د ساین رابطو څخه ګټه واخیسته چې د جمع او تفریق حالاتو انکشاف مو ورکړو د دوی په جمع کولو سره مو د جمع رابطه په لاس راوړله د تفریق کولو په اساس مو وکولی شول چې دویمه رابطه د تفریق رابطه لاسته راوړو کله مو چې وغوښتل دوه بکې نوره رابطې ثبوت کړو د کوساین رابطې مو ولیکلې هغې ته مو انکشاف ورکړو د جمع کولو د دوی په جمع کولو سره مو وکولی شول چې
دریم رابطه ثبوت کو یا د کوساین د جمع رابطې ثبوت لاسته راوړو او د دوی په تفریق کولو سره مو وکولی شولو چې څلورم رابطه یا د کوساین د تفریق غلط رابطه یې په لاس باندې راوړو انشاءالله چې تاسو به وکولی شئ د رابطې ثبوت په اسانۍ سره زده کړئ. مسایلو ته راځو. مسایلو ته دقت وکړئ بې نهایت آسان دي. یوازې رابطې دي په رابطو کې یوازې قیمتونه دي قیمتونه په رابطو کې وضع کول دي. کولی شئ په اسانۍ سره جواب په لاس باندې راوړئ. مسایل په دې ډول دي دقت وکړئ. په لومړی سوال کې راکړل شوي دي ساین 15 تیتا ضرب ساین تیتا وای تاسو تبدیل کړئ د تفریق حالت ته. د ضرب حالت ده ساین 15 تیتا ضرب ساین تیتا څه ډول تبدیلیږي. موږ یوه رابطه زده کړله. کله چې ساین ساین ذکر شوي مساوي کېږي د منفي یو پر دوه ضرب کوساین ا مثبت بي منفي کوساین ا منفي بي سره د هماغې رابطې په اساس باندې کولی شو سادای کو. یعنی ساین 15 تیتا ضرب ساین تیتا مساوي کېږي منفي یو پر دوه ضرب کوساین د 15 تیتا مثبت تیتا منفي کوساین د 15 تیتا منفي تیتا سر منفي تیتا. کچیرې وغواړو نورې صدا کو نو ساین د 15 تیتا ضرب ساین د تیتا به مساوي شي منفي یو پر دوه ضرب کوساین د 15 تیتا جمع تیتا د کوساین شپږ تیتا سره مساوي کېږي منفي کوساین د 15 تیتا منفي تیتا سره مساوي کېږي له کوساین د 4 تیتا سره. په دې ډول کولی شو جواب په لاس باندې راوړو. دویم سوال ته دقت وکړئ. په دویم سوال کې چې دی کوساین 15 ضرب کوساین 15 وای تاسو د جمع حالت ته تبدیل کړئ. کوساین د 15 ضرب کوساین د 15 یو رابطه مو زده کړله. کله چې کوساین کوساین ذکر شي مساوي کېږي یو پر دوه ضرب کوساین ا مثبت بي مثبت کوساین ا منفي بي. یعنی لیکلی شو کوساین د 15 ضرب کوساین د 15 مساوي کېږي یو پر دوه ضرب کوساین د 15 مثبت 15 مثبت کوساین د 15 منفي 15. کچیرې وغواړو سادای کو نو لیکلی شو کوساین د 15 ضرب کوساین د 15 مساوي کېږي یو پر دوه ضرب کوساین د 15 مساوي کېږي د کوساین 90 سره منځنۍ لمای مثبت ده مثبت لیکو منځنۍ لمای مثبت لیکو مثبت کوساین د 15 منفي 15 مساوي کېږي له منفي 15 سره. کوساین یو جوب ته تابع ده نو حاصل لاس راځي کوساین د 15 نو مساوي بشي یو پر دوه ضرب کوساین د 90 له 0 سره مساوي کېږي مثبت کوساین د 15 مساوي کېږي یو پر دوه سره کوساین د 15 مساوي کېږي یو پر دوه سره.
کله چې عدد صفر ته ضرب کړل شي بیا هم حاصل صفر کیږي. کله چې 1/2 ضرب 1/2 سره کو نو حاصل مساوي کیږي 1/4 سره. په دې ډول کولای شو دا ډول سوال ساده کو. دریم سوال ته دقت وکړئ. په دریم سوال کې راکړل شوی دی وای ساين د 15 ضرب کوساین د 15 ساده کړئ. ساين د 15 ضرب کوساین د 15 ساده کړئ. د دې ساده کولو لپاره رابطه مو زده کړې وه 1/2 ضرب ساین A مثبت B مثبت ساین A منفي B. په دې ډول مو یوه رابطه زده کړې وه نو لیکلی شو چې ساین د 15 ضرب کوساین 15 مساوي کیږي 1/2 ضرب ساین د 15 مثبت 15 منځنی علامه مثبت لیکل کیږي ځکه ساین لومړی ذکر شوی ده. ساین د 15 منفي 15 نو ساین د 15 ضرب کوساین د 15 به مساوي شي 1/2 ضرب ساین د 15 15 90 منځنی علامه مثبت دا مثبت لیکو. ساین د 15 منفي 15 مساوي کیږي لیمون په شپېتو سره. لیمون په شپېتو سره مساوي کیږي. نو ساین د 15 ضرب کوساین د 15 به مساوي شي 1/2 ضرب ساین د 90 مساوي کیږي لیاو سره. منځنی علامه مثبت دا مثبت. ساین د منفي شپېته مساوي کیږي که چیرې داسې وي چې ساین د شپېته مساوي کیږي جذر 3 د دویم جذر لاندې پر 2 خو دا چې یو منفي در زاویه ده ساین یو تاکه ده نو منفي لیکل کیږي. همدا علامه به تغییر وکړي مثبت ضرب منفي منفي به شي. ساین د شپېته مساوي کیږي 3 د دویم جذر لاندې تقسیم پر 2 باندې. نو لیکلی شو 1/2 هم لومړی او هم دویم ته که چیرې ضرب کو 1/2 منفي 3 د دویم جذر لاندې تقسیم 2 څلور به مشترک مخرج ونیسو. نو 4 که پر 2 باندې وشو له 2 سره مساوي کیږي 2 ضرب 1 2 سره مساوي کیږي منفي 4 که پر 4 باندې وشو 1 کیږي 1 3 د دویم جذر لاندې مساوي کیږي له 3 د دویم جذر لاندې. دا په دې معنا چې قیمت مساوي ده 2 د دویم جذر لاندې منفي 3 د دویم جذر لاندې تقسیم پر 4 باندې. په دې ډول کولای شو ساده کړو. 2 د دویم جذر لاندې نه بلکې 2 یوازې 2 لیکل کیږي جذر درلودونکی نه ده. څلورم سوال ته دقت وکړئ. په څلورم سوال کې راکړل شوی دی وای تاسو کوساین x مثبت پای پر 4 ضرب کوساین x منفي پای پر 4 ساده کړئ. کوساین د x مثبت کوساین د x مثبت پای پر 4 ضرب کوساین د x منفي پای پر 4 ساده کړئ. د دې ساده کول لپاره د کوساین اړیکه موږ زده کړې وه چې مساوي کیږي 1/2 ضرب کوساین د a مثبت b یعنی x مثبت پای پر 4 مثبت x منفي پای پر 4 منځنی علامه مثبت لیکل کیږي ځکه دواړه کوساین کوساین دي نو منځنی علامه به مثبت شي. کوساین دی a منفي b یعنی x مثبت پای پر 4
منفي کله چې دا تفریق کېږي x به منفي شي یعنې یوه منفي علامه به دې ته ضرب کړل شي مثبت همدا علامه به مثبت شي پای پر 4 که چیرې یو څه یې ساده کړو نو پای پر 4 د پای پر 4 سره ختمیږي x د x سره ختمیږي نو لیکلی شو چې 1/2 ضرب کوساین د x 2x منځنۍ علامه مثبت دو مثبت کوساین د پای پر 4 مساوي کېږي 2 پای پر 4 2 پای پر 4 که چیرې وغواړو نورې ساده کړو نو 2 پای 2 له 4 سره اختصار کوو 2 د منځه وړو مخرج باید 2 شي پای پر 2 مساوي کېږي له 90 سره کوساین د 90 مساوي کېږي له 0 سره کوساین د 90 مساوي کېږي له 0 سره نو هم 1/2 د هیل ته ضرب په دې ډول 1/2 ضرب کوساین 2x مساوي کېږي 1/2 کوساین 2x سره که چیرې 0 ته د عدد ضرب کړل شي نو بیا هم 0 کېږي دې لیکلو ته هیڅ ضرورت نشته نو حاصل مساوي کېږي 1/2 کوساین 2x په دې ډول کولی شو صدای کو دقت وکړئ لومړی موږ ته A او B قیمت راکړل شو رابطه مو زده کړې وه کوساین A مثبت B مثبت کوساین A منفي B دلته موږ راسن چې کله قیمت لیکلو هغه منفي علامه چې A څخه B ته تفریق کېدل یعنې x منفي پای پر 4 د x مثبت پای پر 4 سره چې تفریق کېدل راسن مو منفي ضرب کړه د x او پای پر 4 علامو تغییر وکړو نو د دې په ساده کولو سره چې x له x سره پای پر 4 د پای پر 4 سره د منځ لاړل قیمت مختلا سره له کوساین 2x مثبت کوساین پای پر 4 2 ضرب پای پر 4 2 مولي 4 سره اختصار کولو کوساین د 90 مساوي کېږي له 0 سره کله چې کوم عدد 0 ته ضرب کړل شي بیا هم 0 حاصل لاسته راځي نو په پایله کې حاصل 1/2 کوساین 2x لاسته راغلو پنځم مثال ته دقت وکړئ په پنځم مثال کې ویل شوی دی وای کوساین پای پر 12 کوساین پای پر 12 کوساین او پای پر 12 کوساین او پای پر 12 ضرب کوساین پای پر 12 وای صدا کوي د ضرب حالت د دې صدا کولو لپاره دا باید جمع ته تبدیل کړل شي چې د جمع حالت لپاره مو رابطه زده کړې وه په دې ډول دقت وکړئ کوساین یو پای پر 12 ضرب کوساین پای پر 12 مساوي کېږي 1/2 ضرب کوساین A مثبت B یعنی A مساوي ده او پای پر 12 مثبت پای پر 12 منځنۍ علامه هم مثبت لیکل کېږي ځکه دواړه کوساین ذکر شوي دي کوساین د A منفي B A مساوي دي او پای پر 12 منفي پای پر 12 سره ده منفي پای پر 12 نو لیکلی شو چې مساوي کېږي له 1/2 په خپل حال باندې لیکو کوساین دی او پای پر 12 مثبت او پای پر 12 لیکلی شو کوساین دی مخرجونه مساوي دي یو مخرج صورتونه جمع کوو او تا پای کېږي مثبت بیا هم کوساین دی
اوه پای پر 12 منفي اوه پای پر 12 مهرجونه مساوي دي یو مهرج صورتونه تفریق کوو ځکه منځنۍ علامه د تفریق د اوه پای منفي پای مساوي کېږي له شپږ پایو سره. که چیرې اختصار وکړو په دې ډول 2 ضربې شپږ 12 کېږي یو ضربې شپږ شپږ کېږي 3 ضربې 2 ضربې 4 اته کېږي 3 ضربې 4 له 12 سره مساوي کېږي. نو لیکلی شو 1/2 ضرب کوساین دی 2 پای پر 3 مثبت کوساین دی پای پر 2. بیا هم کوساین دی پای پر 2 مساوي کېږي له کوساین دی پای پر 2 مساوي کېږي له 0 سره او 2 پای پر 3 مساوي کېږي له 1/4 سره. ځکه که چیرې 2 1/8 ته ضرب کو یعنی په دې ډول 2 ضرب 1/8 پر 3 تقسیم کو مساوي کېږي 1/4 سره. ولې ځکه 1 ضرب 3 3 کېږي 3 ضرب شپږ 18 سره مساوي کېږي 2 ضرب شپېته مساوي کېږي له 1/4 سره. په دې ډول کولی شو صدای کو. نو لیکلی شو 1/2 ضرب کوساین دی 1/4. دا کله 1/2 چې 0 ته ضرب کړل شي بیا هم 0 لاسته راځي د 0 لیکلو ته هیڅ ضرورت نشته یا 0 لیکل دلته هیڅ ارزښت نه لري. نو حاصل لاسته راغلو کوساین 1/4. که چیرې وغواړو کوساین 1/4 صدا کو نو پر ځای باندې لیکلی شو دقت وکړئ 1/2 کوساین د 1/4 مساوي کېږي له منفي 1/2 سره. ولې منفي لیکل کېږي؟ ځکه کله چې کوساین دی لومړۍ ناحیې څخه دویمې ناحیې ته تېر شي په دویمه ناحیه کې کوساین منفي ده. نو لیکلی شو ضرب 1/2 ضرب منفي 1/2. کله چې ضرب کو حاصل منفي 1/4 باندې لاسته راځي. په لومړۍ ناحیه کې واړه مثلثاتي نسبتونه مثبت دي په دویمه ناحیه کې یوازې ساین او د هغې محفوظ مثبت ده نور واړه مثلثاتي نسبتونه منفي دي. نو کوساین د 1/4 دویمې ناحیې ته راځي کوساین په دویمه ناحیه کې منفي ده. نو موږ کله چې د خپل مثلثاتي نسبت سره ضرب کو منفي 1/4 حاصل لاسته راځي. په دې ډول کولی شو همدغه سوال یا دې ته مشابه سوال صدا کړو. مسایل په همدې ځای پای ته رسوو. یو فعالیت او یو تمرین درته لیکم ترڅو تاسو په هغې باندې کار وکړئ. یو څه معلومات مو په دې برخه کې له هغې فعالیت او تمرین سره زیات شي. ګرانو زده کوونکو 9 سواله مو د فعالیت او تمرین دپاره شول. لومړی 3 سواله د فعالیت دپاره دي چې جوابونه یې ما درته پیدا کړي دي. باقي نور 4 سوالونه د تمرین دپاره دي. په دې 9 سوالونو باندې کار وکړئ. لومړی رابطې زده کړئ. د رابطو زده کولو څخه وروسته تاسو کولی شئ په اسانۍ سره د هر یو سوال جواب په لاس راوړئ. د نن ورځې درس په پای ته رسېدو سره 4م فصل د مثلثاتو انشاءالله پای ته ورسېدلو. راتلونکی فصل د مثلثونو حل کول دي. هم ډېر خوندور درس ده. پای کې د مثلثاتي نسبتونو قوانین دي هغه به انشاءالله په تفصیل سره زده کوو. د مثلث په اړه معلومات دي له هغې سره به انشاءالله اشنا کېږو. د مثلثاتو درس به انشاءالله په همدې ډول په ترتیب مخکې وړو. تاسو په فعالیت او تمرین باندې د هرې برنامې په پای کې چې ما درته لیکل دي په هغې باندې کار کوئ. په دې کې واړه کنکوري سوالونه دي بېنهایته مهم دي. که چیرې تاسو د کوم سوال سره مشکل ولرئ حق حل نشئ کړلی مهرباني وکئ ما ته یې ولیکئ. په راتلونکو درسونو کې به انشاءالله
زه درته خلاومه. بلکې نور په همدې فعالیت او تمرین باندې کار وکړئ. د دې هر سوال جواب په لاس راوړئ. لومړی دې ته رابطې زده کړئ. د رابطو زده کولو څخه وروسته تاسو یې جوابونه په لاس باندې راوړئ. د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم.